درنده انسان راوته دی ظالمو. بیا کوم سوال کوم منت کوم چې د الله د پاره دا سړی راونیسئ. ډي پي او سوات خصوصي هغه ته درخواست کوم، یو سوال کوم، یو منت کوم، کوم دی هغه غلطه ډبولي داغه نه 54000 روپۍ والی دي. جی الرحمن الرحیم. کتونکو یو خبر جی تاسو سره شیر کوم. نن ډیر د افسوس خبره ده چې یو څلورمه پنځم ورځ د یو درنده انسان راوته دی ظالمو. هغه چې زما د ویډیوګانې ګوري او زما چې کوم پروګرامونه ما غریبانان د پاره کړي دي، یتیمانان د پاره کړي دي، د معذورو د پاره کړي دي، هغه ویډیوګانې چې هغه وګوري د هغه خلکو سره وکړي رابطه چې زه وسیم خبرې کوم د چارباغ نه چې تاسو له ما هغه پروګرام کړی نو تاسو ماله دونه پیسې راولېږئ، مطلب ستاسو 6 لک روپۍ راغلي، چاته 15 لک روپۍ راغلي. په دې چل باندې جي هغه زما چې کوم هغه رونه غریبانان په کټ باندې معذوره پراته و جي دغه کره نن وړی درک نه لګي. نن هغه ماشومان په بریکوټ کې جاړي څلور معذوره چې کوم دی هغه هلته ډبولي دغه نه 54000 روپۍ والی دي. جي هغه ته ویل چې زما نوم وسیم دی چې زه درغلم په روژه کې تاسو له ما دونه پیسې درکړې وې او تاسو زما له 54000 روپۍ راولېږئ او زه تاسو له 6 لک روپۍ درلېږم. یو کیس چې دا کړلی نن چې مورخه 11/7/2023 پکې شوره کې چې ما یو پروګرام کړی و. یو کاکا دی سربالي خان نومې دی اورپې کاکا د 20 کال نه چې هغه په کټ کې پروت و. هغه خلکو چاندي وکړې زما په پروګرام باندې خلکو له پیسې وړې هغه نن لګېدل چې د هغه سره رابطه کړې ده چې زه درغلی وم زه هغه وسیم یم تاله چې ما په کوم پروګرام کړی و او په هغه ټایم کې ما چا 12000 روپۍ راکړې هغه مې ول ورکړې هغه یې ورته یادې کړې نو هغه تسلي وشوه نو هغه ولګېد. نن د هغه سره رابطه کړله چې 45000 روپۍ نن د هغه نه وایل دي. جی د دې ظالم نمبر پرایویټ دی، ما به ډېر په دغه باندې چیک په سیسټمونو باندې نه رالي. نو مهرباني وکړئ دا نمبر زه تاسو ته एकदम مخې ته کو زما دا پروګرام افسران ګوري او ښه اوچت افسران دي چې په سوات کې. زه شفیع الله ګنډاپور صاحب ډي پي او سوات خصوصي هغه ته درخواست کوم، یو سوال کوم، یو منت کوم، ډي آی جي پورې جي درخواست کوم چې غریبانان غرق شو جی ولوټلی شو او زما په نوم باندې زه هلې ځلې کوم د دې غریبانانو دپاره خدمت خلق نیوز زما یو چینل دی په یوټیوب باندې هم دی، پیج هم دی، فیسبوک هم دی. هغه د هغې نه ډېره یو ناجایزه فایده اخیستې ده. جي د هغه نمبر تاسو ته زه وایم د هغه فراډي نمبر دا دی جي 0341 950 7930. دوباره درته وایم جي 0341 095 7930. مهرباني وکړئ دا ویډیو دونه شیر کړئ چې زما څونه پروګرامونه خلکو لما کړي دي داسې نه خدای نه خواسته چې نور مزید نقصان د خلکو ونه شي. مهرباني زه خپل ډي پي او سوات شفیع الله ګنډاپور صاحب ته بیا درخواست کوم، بیا کوم سوال کوم، منت کوم چې د الله دپاره دا سړی راونیسئ. دا نمبر ټریس کې په دنیا کې داسې ښه افسران شته، ښه خرونه شته دپاره د خدای جي. داسې خلک یې غر کړ دی قسم په خدای چې د هغو کره ډوډۍ درک نشته جي، نوړی پورې غاریان دي جي. د چاندې د سوال او د منت ما دونه محنتونه کوششونه کړي دي یا الله چې د دو چوله وچلیږي، دو په مړه خېټه روټۍ وخوري، د دو علاج وشي، د هغو سره چې ساه سره کسره وجي. دې سړي زما نوم استعمال کړی دی، هغه پیسې د خلکو نه وایلي. مهرباني وکړئ دا ویډیو د الله د رضا دپاره شیر کړئ چې دې خلکو ته ورسي، مزید نور خلک ونه رسوي دا سړی جي. ډېره مننه، شکریه. السلام علیکم.